د قیصاري په کور د برید رازونه ښکاره شول. چا امر ورکړی و څنګه برید وشو او قیصاري چړته ده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د بلخ امنیه قومندان وایي د نظام الدین قیصاري په کور د برید امر خوشحال سادات ورکړی و. د بلخ امنیه قومندان اجمل پایز وایي چې د نظام الدین قیصاري پر کور د عملیاتو حکم د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات ورکړ او له کابله 15 تنه د پولیسو ځانګړي ځواکونه هم واستول. خو د نظام الدین قیصاري پر کور د برید مسله له کومه ځایه پیلېږي کله چې پر نظام الدین قیصاري پورې اړوندو کسانو د هغه کور د مالکیت دعوا وکړه چې ویل کېږي عطا محمد نور ته د نږدې سري محمد فرهاد اعظمي دی. د بلخ امنیه قومندان اجمل پایز په دې اړه وویل په خپله د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات ته مو زنګ وواهه چې دلته داسې یو وضعیت دی څه وکړو. ویې ویل چې خپل عام او تام چمتوالی ونیسئ، ځانګړي ځواکونه درکوم، لاړ شئ کور یې کلا بند کړئ او د قانون د حکم پر مطابق خپل اجرات وکړئ. د نظام الدین قیصاري اړوند وسلوال کله چې له نوموړي کوره وایستل شول د نظام الدین قیصاري کور ته لاړل او قیصاري ته نږدې سرچینې وایي چې قیصاري د پولیسو له دې کاره په غوسه شو او د یو لاریون لپاره یې تابعه نیوله. خو د شپې په نیمایي کې پولیسو د هغه پر کور برید وکړ. د هغه په کور هوایي بمبارۍ هم وشوې چې پر دغه کور د هوایي عملیاتو ترسره کولو جدي پوښتنې راولاړې کړې دي او دا کار مناسب نه دی بلل شوی. خو د مزار شریف ښار د ګارنیزون قومندان محمد نذیر پکتیاوال وایي دا یو ښار دی، په ښار کې باید د الوتکو په واسطه برید ونه شي. خو ملي دفاع وزارت پرمختګ کړی، داسې نه ده چې یو راکټ انداختې مثلا په یو کور دې ولګیږي او یا ملکي تلفات دې ورسیږي. دا چې زموږ ځواکونو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي موږ دا کار کړی. خو نظام الدین قیصاري اوس چیرې دی؟ د بلخ د سارګري ملي ادارې مرستیال سید شاه خان څرګندوي په مزار شریف کې نه جوزجان ته تښتېدلی دی. ویل کېږي قیصاري د تونل له لارې له کوره تښتېدلی او د دوستم د کسانو په مرسته جوزجان ته وړل شوی. په هر حال تاسو د خوشحال سادات دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.